اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د بیسیک لټریچر په حواله باندې خبره کوو چې بیسیک لټریچر څه دی، هغه څه دی. یعنی چې کله موږ د ټولې دنیا ادب لینګویج یا دا سټډي کول غواړو، نو په هغه کې موږ بنیادي یا بیسیک شیان څه دي هغه زده کوو. په هغه کې موږ د پویم خبره کوو، د پروز خبره کوو، او بیسیکلی د ډرامې خبره کوو، او په دا کې موږ سات د فکشن او د نان فکشنز خبره هم کوو. لکه پویم چیش دی، یعنی په پویم کې چې هغه شی چې د نظم په شکل کې لیکل، یعنی د نثر په شکل کې نه، د نظم په شکل چې کوم شی لیکل کېږي هغه ته موږ پویم ویل کوو. په هغه کې بیا مختلف دغه دی، یو دا دی لیریکس دی چې دا د غزل رنګ ویل کېږي، یعنی چې غزل څنګه موږ د غزل په خلق په आवाज باندې زمزمه کوي، نو دغه چې دی دا موږ دلته مطالعه کوو. بیا له دې سره سات چې دی دا اوډي اوټ چې دی هغه دا دی چې یو لانګ یو غټ اوږد پویم ته ویل کې، په هغه کې د یو چا ګلوري پکې، یعنی د یو چا صفت کوي، د یو چا بهادري ستایي، د یو چا ښایست ستایي، یا هغه کې مختلف دغه شیان ستایل کېږي چې په اوټ کې چې دی هغه ستایل کېږي. بیا له دې سره ایلیجي، دا کله ایلیګي هم ورته ویل کېږي چې دا د چا پر مرګ باندې یو کې دغه لیکل کېږي، یو دردناکه کیسه لیکل په د نظم په شکل کې، هغه ته ایلیجي وایي. بیلاډ چې دی هغه یو بیلاډ هغه دا دی چې یو کہانی چې دا هغه د یو غزل په شکل یا د نظم په شکل کې لیکل، هغه ته بیلاډ وایي. سونیټ چې دی هغه یو د سورلسو لاین دی، سورلس لاین د سورلسو لاینو شعر دی چې موږ پکې دغه کوو، دغه لیریکس دی په आवाज باندې د غزل په شکل کې دغه سورلس لاین غزل لیکل د سونیټ، یعنی په دا کې به سورلس لاین ضروری وي چې موږ دا بیسیکلی بیلیډ ورته وایي. بیا دلته لاس دی له موږ سره دا دی چې په دا کې افیکس دی. افیکس دا دی چې یو سټوري، دا رنګه سټوري چې په هغه حقیقت نه لري او په د شعر یا د نظم په شکل باندې اوږده لیکل. او ورسره موږ دا خبره کوو چې له دې سره ډرامه څه ده. ډرامه له موږ سره موږ دا وایو چې ډرامه یو شی ډېره پخوا ده، تر شعر زړه نه ده خو بیا هم ډېره زړه ده. موږ دا وایو چې هر هغه شی چې پر سټیج باندې د اډینس تر مخ، د سامعینو تر مخ چې دی هغه ښکاره کړي، نو هغه ته موږ ډرامه وایو. پرفارم ان فرنٹ آف د پیپل اور اډینس، یعنی د اډینس او دغه تر مخ چې کوم شی ښکاره سي هغه موږ دا وایو. په دا کې بیا یو داسې ډرامه وي چې په هغه کې ډایلاګ کېږي، ټریجډي دا وي چې په هغه کې حادثه سوي، کامیډي دا وي هغه ډرامه چې په هغه کې ګپ وي، میلو ډرامه ده، بیا ډومېسټیک ډرامه ده، داسې مختلف ډرامې دي. بیا موږ مخته ځو، موږ د پروز خبره کوو چې پروز